په افغانستان په ځانګړي ډول زما په ښار هرات کې کور پیدا کول اسانه دي. هلته د ملګرو او معاملو د رهنما دفترونو په مرسته په 3 یا 4 ورځو کې کور موندل کیږي. برعکس دلته په څو دفترونو او شرکتونو کې نوملیکنه باید وکړئ او یو کال انتظار وکړئ څو د کور خاوند شئ. ټول پوهیږي چې په دې ورځو کې د جرمني په سترو او ګڼمېشتو ښارونو کې د کورونو موندل سخت شوي دي. ځکه نو باید د کور د موندلو لپاره ځینې اساسي ټکي په پام کې ونیسو. 1.5 کال کېږي چې موږ په برلین کې اوسو او له 1 کال راهیسې کور لټوو. 3 میاشتې وړاندې د کورونو ادارې یو نظام موږ ته ټلیفون وکړ او دا کور یې وړاندیز کړ. جاب سنټر هم ومنله او دا دی موږ اوس دلته ژوند کوو. د وړ کورونو موندلو لپاره تر ټولو غوره لار انټرنیټي سایټونه دي. کولای شئ د سایټونو له لارې کور ومومئ او د کور کتلو لپاره وخت ورسره وټاکئ. که کوم کور مو خوښ شو باید اړوند شرکت ته خبر ورکړئ. دوی به تاسو ته یوه پاڼه د ډکولو لپاره درکړي. دا پاڼه باید د پاسپورټ او پیژندنې د کارت له کاپي، شفا، د ارزانه کور د مستحقتوب سند او د پخواني کور له خاوند څخه د نه قرضدارۍ له تصدیق سره یو ځای د شرکت ته ولېږئ. شرکت به وروسته ستاسې د غوښتنلیک د منلو رعایت په اړه تاسو ته خبر درکړي. که شرکت ستاسې غوښتنه ومني تاسو به د کور د وړاندیز پاڼه یا انګبوټ درکړي. دا پاڼه باید د ټولنیزو خدمتونو ادارې یا سوسیال یا جاب سنټر ته یوسئ او د هغوی له تایید وروسته کولای شئ د کور د کرایې قرارداد لاسلیک کړئ.